مولانا فضل الرحمن وايي پاکستان د افغانستان په شان ثبات ته اړتیا لري. په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن ویلي چې اوس مهال پاکستان د افغانستان په شان ثبات ته اړتیا لري. موږ به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې بیا ورغوو. هغه ویلي چې پلان لري په پاکستان کې د فبرورۍ د 8 له پارلماني ټاکنو وروسته افغانستان د سفر وکړي او زیاته کړې ده چې د سفر موخه د پاکستان او طالبانو ترمنځ د باور رامنځته کول دي. ښاغلي فضل الرحمن ویلي چې طالبانو هغه ته په رسمي توګه بلنه ورکړې ده. افغان طالبانو ته نږدې دغه مذهبي مشر ټینګار کړی چې د افغانستان په اړه د پاکستان بهرنۍ تګلاره باید د باور پر اړیکو ولاړه وي او دغه باور باید وساتل شي. د جمعیت علما اسلام مشر اعلان کړی چې د ټکنیزو ننداریو له پای ته رسیدو وروسته به یې لومړیتوب افغانستان ته سفر او له طالب چارواکو سره لیده کاته وي. نوموړي ویلي چې له طالبانو سره په لیدنه کې به د پاکستان او طالبانو ترمنځ د تلپاتې باور رامنځته کولو هڅې وکړي. مولانا فضل الرحمن وايي پاکستان د خپل ځواک لپاره افغانستان ته اړتیا لري او افغانستان د خپل خپلواکۍ د ساتلو لپاره پاکستان ته اړتیا لري. هغه د نړیوالو قوانینو پر تعقیبولو د ټینګار په ترڅ کې ویلي چې له نړیوالو قوانینو په استفادې د ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اختلافونو پای ته رسولو ته جدي اړتیا ده. په دې وروستیو کې پاکستاني رسنیو خبر ورکړی و چې په اسلام آباد کې طالب چارواکو ښاغلي فضل الرحمن ته بلنه ورکړي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد هم دغه خبر تایید کړی. د مجاهد په وینا چې دغه پاکستاني مولوي په پاکستان کې د اسلامي امارت پر ضد د منفي تبلیغاتو د مخنیوي په موخه کابل ته بلل شوی دی. ذبیح الله مجاهد ویلي چې د اسلامي امارت حکومت د پاکستان خلکو ته د ځینو حقایقو د رسولو اراده لري او مولانا فضل الرحمن په دې برخه کې ښه رول لوبولی شي. افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن راتګ او بلنې ته بیا د افغانستان د اسلامي امارت حکومت یو ټولنیز فعال جنرال مبین سخت غبرګون ښودلی او ویلي و چې مولانا فضل الرحمن د خدای افغانستان ته له راتګ وړاندې په شهادت ورسوي او یا د خدای مړ کړي.